د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته پاکستان د افغانستان له لارې د ترکمنستان مایع ګاز واردوي د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د انرژي د سرچینو د کمښت له کبله به د ژمي په موسم کې له ترکمنستان څخه مایع ګاز د افغانستان له لارې وارد کړي د روسیې انټرفیکس خبري اژانس پرون د ډسمبر په نامه نېټه راپور ورکړ چې د افغانستان د لارې یو چلوونکي به د چمن له دروازې د تورغونډۍ تر سرحده تش ټانکرونه لیږدوي او بیرته به د ګاز ټانکرونه چمن ته رسوي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د هیواد ته د ګاز واردات به ډیر ژر پیل شي، خو په راپورونو کې ویل شوي چې په لنډمهاله او اوږده مهال کې د دې ستونزو د حل لپاره یو کال وخت اړتیا شته. پاکستان د زیات نفوس د لرلو له کبله ډېری وخت په دوبي کې د برېښنا او په ژمي کې د ګاز له کمښت سره مخامخ کیږي. او یو شمېر نړیوال بنسټونو بیا د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه وښوده. دا سال کې چې نړیوال نن د ډسمبر 10 د بشري حقوقو ورځ نمانځي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تازه اندېښنې ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر والکر ټرک د بشري حقوقو له نړیوال ورځ یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل افغان ښځې به په هیڅ صورت باید له پامه ونه غورځول شي. ټرک د ډسمبر په نامه د بشري حقوقو د ورځې په درشل کې په ژینوا کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر افغان ښځو او نجونو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي. د بشري حقوقو لوی کمشنر همدارس په افغانستان کې د اعلاني اعدامونو او د دورو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. طالبانو د تېرې چهارشنبې په ورځ د اعدام لومړنی اعلاني حکم په فراه کې تطبیق کړ. همدارس په تېرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه‌وو ته په محضر کې د دورو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.